بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سیریما د اووم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ د اووم ټولګي فزیک مضمون کې واحدونه وویل، کمیتونه مو وویل او د هغوی ډولونه مو وویل. راځو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو د اوږدوالي واحد، همدارنګه د کتلې واحد او د ټایم واحدونه، د وخت واحدونه او د دې ترڅنګ د هغوی دغه کمیتونه په پیژنو. ولې دا کمیتونه چې دي اساسي کمیتونه دي، نو ځینې دغه اساسي کمیتونه او ځینې فرعي کمیتونه باندې بحث کوو. د هغوی اندازه ګیري څنګه کیږي، څه ډول د دوی اندازه نیول کیږي. په دې ټولو موضوعاتو باندې په نننۍ ویډیو کې بحث کوو. راځو د اووم ټولګي فزیک مضمون دریم لوست ته. لومړی موږ او تاسو اوږدوالی زده کوو. اوږدوالی یا هم په اوږدوالی چې ستاسو په کتابونو کې به زیاتره ځای کې طول نوشته او دا په خپله لنګت هم ورته ویل کیږي او د چیش په توري سره ښودل کیږي. د ال په توري سره موږ کولی سو چې دا وښیو. لومړی راځو اوږدوالی زده کوو. ګورئ د اس آی په سیستم کې، اس آی سیستم مې په تېره ویډیو کې در وښوی چې اس آی سیستم ته سیستم انټرنیشنل ویل کیږي. دا په سیستم انټرنیشنل کې یا د اس آی په سیستم کې د اوږدوالي معیاري واحد چې دی هغه متر دی او د ام په توري سره ښودل کیږي، د کوچني ام په توري سره ښودل کیږي او د اوږدوالي معیاري واحد چې دی هغه په خپله متر دی. اصلي متر چې دی هغه یو میله ده چې د الیاس څخه جوړه شوې ده، د الیاش څخه جوړه شوې ده او دا د فرانسې په یو میوزیم کې پرته ده. یعنی هغه اوس نو یو چاته دغه خبرې سمې هدف دا دی چې مثلا یو چاته پوښتنه پیدا کېږي چې دغه اصلي د متر کنسپټ چې دی، د متر اندازه چې ده دا په خپله د چیش څخه راغلې ده، دا په خپله د کوم ځای څخه راغلې ده. دا خپله یو ټوټه ده چې د الیاش څخه جوړه شوې ده او دغه ټوټه 1 متر اندازه لري چې نور ټوله مترونه د دغه ټوټې څخه په کاپي سره جوړ شوي دي چې دغه ټوټه چې ده دا په خپله د فرانسې په یو موزیم کې پرته ده. دغه ټوټه چې ده دا د الیاش څخه جوړه شوې ده او تقریبا 1 متر دا چې لري، تقریبا نه بلکې 1 متر دا اوږدوالی لري چې د دغه څخه په کاپي سره بیا په ټولو هېوادونو کې بیا چې جوړ شوی دی د متر دغه اندازه تعیین شوې ده یا د متر دغه اندازه ټاکل شوې ده. تاسو ته لیدلی سئ چې مثلا دغه کومه ټوټه چې ده دا په خپله چې ده دغه دغه اندازه ټوټه ده چې دا د فرانسې په یو میوزیم کې پرته ده چې د دغه څخه په کاپي یا په دې څخه په استفادې سره د متر دغه ټوله مترونه چې دي دا څه رقم شوي دي، جوړ شوي دي. همدارنګه نو د اس آی په سیستم کې د متر واحد چې دی هغه البته د اوږدوالي واحد چې دی هغه په خپله متر دی چې دا د ام په توري سره ښودل کیږي. همدارنګه که چیرې موږ د دویم د وخت واحداتو ته راسو نو ویلی سو چې وخت چې دی البته د وخت څخه تر مخه به د کتلې واحداتو ته راسو چې کتلې ته په خپله کتله یا هم وزن هم ورته ویلی سو چې په انګلیش کې دې ته ماس وایو او دا د کوچني ام په توري سره دا هم څه رقم کیږي، ښودل کیږي. ګورئ هغه متر دی چې په اندازه ګیري کې راځي او دا کتله ام چې د ام په توري سره دا څه رقم کیږي، ښودل کیږي. ماس یا کتله چې ده ما تاسو ته مخکې هم ویله چې د یو شي خپل وزن دی. اوس د اس آی په سیستم کې په سیستم انټرنیشنل کې د دې لپاره هم خپل واحد ټاکل شوی دی. د اس آی په سیستم کې د دې لپاره خپل یو معیاري واحد ټاکل شوی دی چې هغه کیجي یا کیلوګرام دی. یعنی کتله چې ده هغه خپل نور واحدات هم لري، په ګرام یې هم اندازه کولی سو، په کیلوګرام یې هم اندازه کولی سو، په ملي ګرام یې هم اندازه کولی سو، خو د دې هغه مشهوره او د دې معیاري یا په اس آی په سیستم کې یا په سیستم انټرنیشنل کې چې د دې لپاره واحد ټاکل شوی دی هغه کیجي یا کیلوګرام دی. یعنی موږ کتله په کیلوګرام سره څه کوو، په کیلوګرام سره یې اندازه کوو. همدارنګه د دې څخه وروسته دریم کوم کمیت چې دی هغه وخت دی. وخت چې دی دا هم د اس آی په سیستم کې په خپله په ثانیه سره اندازه کیږي. یعنی د وخت معیاري واحد یا په سیستم انټرنیشنل کې د وخت واحد چې دی هغه ثانیه ده او ثانیه عموما د کوچني اس یا د اس ای سی په تورو سره ښودل کیږي. یعنی په انګلیش کې دې ته سکند ویل کیږي. نو ځکه دا د اس ای سی یا هم د کوچني اس په توري سره دا ښودل کیږي. دا د وخت چې سو دا د وخت هغه معیاري واحد دی یا د وخت هغه واحد دی چې په ټوله نړۍ کې د دې څخه استفاده کیږي. دغه واحد چې دی هغه ثانیه ده. یعنی په سیستم انټرنیشنل کې د وخت واحد چې دی هغه ثانیه ده. ګورئ اوس موږ داسې وخت په دقیقه هم اندازه کوو، په ساعت هم اندازه کوو، په شپه او ورځ هم اندازه کوو، خو د وخت هغه معیاري واحد چې دی هغه په خپله ثانیه ده چې د اس ای سی په توري سره ښودل کیږي. دا ثانیه د لومړي ځل لپاره څنګه لاسته راغله؟ ګورئ عموما چې موږ وخت ټاکو، وخت چې دی د وخت ټاکل هغه چې د هر شي د وخت ټاکل وي.
وخت یا هم د ټایم ټاکل چې وي دا عموما د تکرارېدونکي پیښو پر اساس باندې ټاکل کیږي. وخت چې دی هغه همیشه د تکرارېدونکو پیښو پر اساس باندې ټاکل کیږي. لکه د مثال په توګه سره مثلا شپه او ورځ ده. شپه او ورځ داسې یو څه دي چې هغه هر وخت هر ورځ تکرارېږي، په هر 24 ساعته کې دا تکرارېږي. نو موږ کولی شو چې وخت د شپې او ورځې څخه په استفادې سره څه وکړو، د شپې او ورځې څخه په استفادې سره موږ دا وخت ته یو اندازه وټاکو، وخت اندازه کړو. نو عموما د سکند یا هم د ثانیې په رایستلو کې هم دغسې یو کار سوی دی چې دغه شپه او ورځ چې مکمل څو ساعته دي، مکمل 24 ساعته دي. دا شپه او ورځ چې مکمل 24 ساعته کېږي، دا یې دغه شپه او ورځ یې مکمل پر 84,400 برخو باندې وویشي. پر 84,400 برخو باندې د شپه او ورځ څه وکړله وویشل. دا چې پر 84,400 برخو باندې وویشل، نو د دغه څخه یې دا یوه برخه چې ده دې ته یې څه وویله، دې ته یې ثانیه وویل. یعنې که شپه او ورځ یې دواړه راواخیستله، دا یې پر 84,400 برخو باندې وویشل. د دا 84,400 برخو څخه یوه برخه چې ده دې ته یې ثانیه وویل. یعنې موږ داسې وایو چې یوه شپه او ورځ یا 24 ساعته د 84,400 ثانیو څخه دا څه رقم شوي دي، جوړ شوي دي. دغه ثانیه څه رقم لاسته راغلی ده، په دغه طریقه لاسته راغلی ده. اوس خو د وخت نور واحدات هم شته، وخت موږ په نور مختلفو واحداتو سره هم اندازه کوو، خو دغه یې په SI سیستم کې واحد دی. اوس وخت چې دی موږ او تاسو یې عموما په ساعت سره اندازه کوو، یعنی وخت په چیش سره اندازه کوو، په ساعت سره یې اندازه کوو چې دا د HR په تورې سره شویو، او یوه شپه او ورځ چې ده هغه څو ساعته کېږي، 24 ساعته کېږي. صحیح دی، یوه شپه او ورځ چې ده څو ساعته کېږي، 24 ساعته کېږي. همدارنګه وخت چې دی هغه موږ په دقیقه سره هم اندازه کوو چې دقیقه په خپله د MIN په تورې سره شویو. د ترڅنګ وخت چې دی هغه په ثانیه سره هم اندازه کوو چې دا د SEC په تورې سره شویو. همدارنګه وخت موږ په کال هم اندازه کوو چې دا په خپله دې ته چې ویل کېږي په انګلیش کې year ورته وایي، یا د وای په تورې سره دا په خپله ښودل کېږي. اوس موږ او تاسو په دغه فزیک کې موږ او تاسو چې کله د کال خبره کوو، نو داسې وایي چې یو کال چې دی هغه تقریبا مساوي کېږي په 360 ورځو. ګورئ تقریبا مې وویله، دقیقا نه. ولې؟ ځکه په دې خاطر چې په محاسبو کې مخته اسانه وي، نو موږ وایو چې دا په څونه ورځو مساوي کېږي، په 360 ورځو. یعنی یو کال چې دی هغه مساوي کېږي په 360 ورځو سره، یعنی په څو ساعته سره، په 360 وارې 24 ساعته سره. ولې په 360 وارې 24 ساعته سره؟ ځکه چې یوه شپه او ورځ 24 ساعته کېږي، او موږ او یوه شپه او ورځ پوښته چې شي جوړوي، یوه شپه او ورځ 24 ساعته بیرته جوړوي. صحیح دی. همدارنګه یوه شپه او ورځ چې دی هغه 24 ساعته کېږي. یعنې موږ داسې ویلی سو چې یوه شپه او ورځ یا هم یو ډے ام نایټ چې دی، یوه شپه او ورځ چې ده دا په خپله مساوي کېږي په څو ساعته سره؟ په 24 اور سره یا په 24 ساعته سره. د دې ترڅنګ یوه دانه منټ یا یوه دانه دقیقه چې ده دا بیا مساوي کېږي په 60 ثانیې سره. او همدارنګه یو ساعت چې دی یا یو ساعت چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 60 منټه سره یا په 60 چې سره منټه سره. او که چېرې تاسو غواړئ دا پیدا کړئ چې یو ساعت نو بیا مساوي کېږي په څو ثانیو سره، نو دغه 60 او 60 سره ضرب کړئ، تاسو د ثانیو مقدار په لاس درکوي. دا چې شی و دا هغه وخت و، د وخت د اندازه کولو واحدات و، او د وخت د اندازه کولو معیاري واحد چې د وخت د اندازه کولو معیاري واحد چې دی هغه په خپله چې شی دی، د وخت د اندازه کولو معیاري واحد چې دی هغه په خپله ثانیه دی. یو شی چې زه غواړم په کتله کې اضافه کړم، البته د اوږدوالي او د وخت کومې خبرې چې وې په اووم ټولګي په فزیک مضمون کې چې یادولی سوی دغه په مکمل ډول سره موږ دلته کور کړه. خو یو شی چې زه غواړم په کتله کې اضافه کړم هغه دا چې د کتلې معیاري واحد په نړیوال سیسټم کې کیلوګرام دی. دا کیلوګرام څنګه ټاکل سوی دی؟ دا د چیش پر اساس ټاکل سوی دی، دا د چیش څخه اخیستل سوی دی. ګورئ کیلوګرام لپاره هم دغسې یو اله جوړه سوې ده لکه څنګه چې د متر دپاره جوړه سوې ده. دغسې یو اله لکه څنګه چې د متر دپاره جوړه سوې ده، بیا د دغه متر څخه په کافي په ټوله نړۍ کې د متر اندازه معلومه ده. دغسې د کیلوګرام دپاره هم چې څه شته، یو اله شته. دا داسې یو استوانیي شکل لري چې دا هم د فرانسې په یو میوزیم کې داسې رقم دی، دا پروت دی. داسې یو څه رقم شکل لري، یو استوانیي شکل لري. صحیح دی، یو استوانیي شکل لري چې دا هم د فرانسې په یو میوزیم کې پروت دی. او دغه چې دی د دغه څخه د دغه خپل اندازه چې ده، د دې مکمل اندازه چې ده هغه 1 کیلوګرام دی.
څو دی 1 کیلوګرام دی چې دغه 1 کیلوګرام د دغه وزن څخه په استفادې د دغه وزن څخه په کافي سره په ټوله نړۍ کې د کیلوګرام اندازه چې ده هغه یو شی دا یو رقم ده خو د دې لپاره چې په لومړي ځل جوړ شوی و په لومړي ځل د دې اندازه راخیستل شوې وه هغه ته دغه یو استوانیي شکل څخه چې دا په خپله د فرانسې په یو میوزیم کې پروت دی په هغه کې د دې چې شته د دغه څخه بیا د دوی هغه د کیلوګرام مکمل اندازه راخیستلې ده چې هغه دومره وزن لري لکه دغه جسم چې لري دغه استوانیي شکل چې لري دغه کیلوګرام چې بیا دی دا بیا د 2 رقمه موادو څخه جوړ شوی دی دغه کوم جسم چې تاسو وینئ دا بیا د 2 رقمه موادو څخه جوړ شوی دی په دې کې یو د پلاتین مواد کار شوي دي او یو چې دی هغه د ایریډیم په نامه سره مواد په دې کې کار شوي دي یو پلاتین او بل د ایریډیم په نامه سره مواد په دې کې کار شوي دي او دغه له خپل یو استوانیي شکل لري چې د دې اندازه 1 کیلوګرام دی د دغه څخه په کافي سره بیا په ټوله نړۍ کې چې ده هغه د کیلوګرام اندازه موږ ته بیا ښودل کېږي یا هم د کیلوګرام اندازه د دې څخه بیا موږ ته لاسته راغلې ده دا و د کمیتونو او ځینې اساسي او فرعي کمیتونه او د هغوی پیژندنه او د دې واحدونه چې څنګه لاسته راغلي دي پر کوم اساس لاسته راغلي دي دا مکمل د هغه درس و راځو موږ او تاسو اوس پر ځینو دا خو اساسي کمیتونه وه راځو پر ځینو فرعي کمیتونو باندې هم بحث کوو ځینې فرعي کمیتونه هم پیژنو ګورئ یو شی موږ او تاسو مخکې وپېژنئ سرعت یو فرعي کمیت دی مخکې مو زده کړئ راځو اوس ځینې نور فرعي کمیتونه زده کوو اساسي کمیتونه هغه کمیتونه دي چې مستقل قیمتونه ولري او دوی سره کم وي د نورو کمیتونو د ضرب یا تقسیم د حاصل څخه په لاس نه وي راغلي مګر فرعي کمیتونه بیا هغه کمیتونه چې دوی ځان ته یو مستقل قیمت نه لري دوی ځان ته یو مستقل قیمت نه لري دوی د اساسي کمیتونو د ضرب یا تقسیم د حاصل څخه موږ ته څه کېږي په لاس راځي راځو ځینې فرعي کمیتونه هم زده کوو د هغوی اندازې او واحدونه هم وایو چې د دې کمیتونو د جملې څخه یو چې دی هغه مساحت دی مساحت خپله چیش ته ویل کېږي مساحت یا دې ته ایریا هم ورته ویل کېږي دې ته چې ویل کېږي مساحت یا ایریا ګورئ مساحت یا ایریا چې ده دا هغه مقدار ځای دی چې یو جسم یې د سطحې پر مخ نیسي مساحت ته مو فکر دی مساحت هغه مقدار یا ځای ته هغه مقدار ځای ته ویل کېږي چې یو جسم یې د سطحې پر مخ نیسي فقط پر دا سطحه چې څومره ځای نیولی دی دغه ځای ته یې چې ویل کېږي دا ځای ته یې مساحت ویل کېږي دا یو تعریف شو دویم تعریف یې داسې دی چې مساحت خپله ا مساوي کېږي یعنې ایریا مساوي کېږي په ا ضرب بي سره دلته وګورئ د ا ضرب بي څخه مو هدف چې شي دی دلته داسې وایو چې دغه ا چې سوله دغه غټه ا چې سوه دا په خپله چې شو دا په خپله مساحت سو دغه کوچنی ا چې ویني دا طول یا چې شي دی یا هم اوږدوالی دی او دغه بي چې ویني دا عرض دی صحیح دی دغه بي چې ویني دا په خپله د جسم عرض دی یعنې موږ داسې وایو چې د مساحت یو بل تعریف خپله داسې دی چې مساحت چې دی دا په خپله مساوي دی د طول او د عرض د حاصلي ضرب سره د چې شي سره د طول او همدارنګه د عرض د حاصلي ضرب سره طول خپله اوږدوالی ته ویل کېږي د طول او د عرض د حاصلي ضرب سره مساوي دی چې شي مساحت نو مساحت چې دی هغه ځای ته ویل کېږي چې یو جسم یې پر سطحه باندې نیسي چې دا خپله د چیش څخه په لاس راځي د 2 اساسي کمیتونو د ضرب حاصل څخه په لاس راځي چې هغه اساسي کمیتونه یو اوږدوالی دی او بل عرض دی چې دغه اوس نو دا خو د دې کمیتونه سوه د مساحت واحد چې شي دی واحد ته که چیرې راسو نو لومړی به دغه شی زده کوو چې طول او عرض چې دی دا دواړه چې شي دی دا دواړه د اوږدوالي په واحد باندې اندازه کېږي یعنې دواړه په چیش باندې اندازه کېږي په متر سره اندازه کېږي نو زه داسې ویلی سم چې ا چې ده دا په خپله مساوي کېږي په چیش سره دا مثلا ا مساوي کېږي په لنګت ضرب چیش سره په ویت سره یا هم په عرض سره اوس دلته د اوږدوالي واحد چې دی هغه هم متر دی د اوږدوالي واحد هم متر دی او د ویت د اندازه کولو یا د عرض د اندازه کولو واحد هم چې شي دی متر دی نو یو هغه شی چې موږ او تاسو په ریاضي کې زده کړی دی په ریاضي کې موږ دغه یو شی باندې موږ او تاسو ډېر ښه پوهېږو هغه دا دی چې
هر هغه عدد چې توان نه لري توان یې خپله څه شی دی یو دی. نو دې څخه داسې وایم چې a مساوي کېږي په m په توان د یو ضرب څه شي m په توان د یو. نو د ریاضي د قوانینو پر اساس دلته د دواړو قاعدو څخه یوه قاعده نیسو او صورتونه څه به کوو سره جمع کوو یې. نو دا مساوي سي په m مربع سره یا په متر مربع سره. نو تاسو چې همیشه متر مربع ولیدئ دا د څه شي د اندازه کولو واحد سو، دا د مساحت د اندازه کولو واحد سو. د څه څخه لاسته راغلی دی د خپل فورمول څخه لاسته راغلی دی. ولې په دې خاطر چې اوږدوالی او عرض دواړه په څه شي باندې اندازه کېږي په متر سره اندازه کېږي. دا ځکه چې دا څه شي دی دا په متر سره اندازه کېږي. دوه دانې اساسي کمیتونه دي. نو په دغه اساس باندې چې دوه دانې اساسي کمیتونه سره ضرب سي دې څخه یو فرعي کمیت لاسته راځي او د مساحت څه شي دی هغه یو فرعي کمیت دی او د دې واحد هم یو فرعي واحد دی. نو متر مربع همدارنګه سانتي متر مربع کیلومتر مربع دا ټول څه شي دي کیلومتر مربع دا ټول د مساحت یا هم د ایریا د اندازه کولو واحدات دي. او مساحت چې دی یو فرعي واحد دی. ولې په دې خاطر چې دا د دوو اساسي کمیتونو د ضرب حاصل څخه په لاس راځي او د دې واحد هم د دوو اساسي واحدونو د ضرب حاصل څخه په لاس راځي. دغه څه وروسته دویمه موضوع چې دا هغه حجم دی. حجم چې دی یا ولیم چې ورته ویل کېږي. حجم یا ولیم هغه مقدار ځای دی چې یو جسم په فضا کې نیسي. ګورئ دا هغه مقدار ځای و چې فقط په سطحه کې جنې وي. څومره سطحه چې ده پر دا سطحه چې څومره ځای نیولی و بس دغه اندازه مساحت و. مګر ولیم بیا هغه مقدار ځای دی چې تا مکمل په د فضا کې نیولی دی. یعنې یوازې د اوږدوالي او عرضوالي نه ویل کېږي. دلته ستا ارتفاع هم ویل کېږي. ارتفاع دې څومره ده د دې جګوالی دې څومره دی. دغه ارتفاع یا جګوالی هم په حجم کې سره کم کېږي. اوس دلته ویل کېږي. صحیح دی؟ نو موږ داسې وایو چې حجم چې دی هغه مقدار ځای دی چې یو جسم یې په فضا کې نیسي. یا د دې یو بل تعریف داسې ویلی سو چې حجم چې دی دا په خپله مساوي کېږي په څه شي سره په a ضرب b ضرب c سره یا په a ضرب b ضرب h سره. په دې ځای کې دغه وی چې ده دا په خپله حجم دی. همدارنګه دا ای چې ده دا یو ځل بیا طول یا هم اوږدوالی دی. بی چې ده دا عرض دی او همدارنګه اچ چې دی دا ارتفاع ده. دا اچ چې دی دا اچ چې دی دا د دې ارتفاع ده. معنا دا چې په حجم کې بیا موږ د څه شي څخه کار اخلو بیا د درې فرعي کمیتونو څخه کار اخلو. د درې فرعي کمیتونو د ضرب حاصل څخه موږ ته څه په لاس راځي حجم په لاس راځي. نو ځکه حجم هم یو فرعي کمیت دی او د دې واحد به هم یو فرعي واحد دی. نو د واحد د لاسته راوړلو دپاره راځم یو وارې بیا د فورمول څخه استفاده کوم. وی مساوي کېږي په a ضرب b ضرب h سره. په دې ځای کې ای چې د اوږدوالی دی اوږدوالی هم په چی سره اندازه کوو په متر سره اندازه کوو. بی چې د هغه عرض دی عرض هم په متر سره اندازه کوو. او همدارنګه h چې ارتفاع دی یا جګوالی دی دا هم په متر سره اندازه کوو. نو د دې څخه موږ کولی سو چې د ولیم واحد داسې لاسته راوړو چې متر ضرب متر ضرب متر مساوي کېږي په متر مکعب سره. صحیح دی؟ په متر مکعب سره. نو متر مکعب د حجم یا د ولیم چې سو واحد سو. متر مکعب دغسې کیلومتر مکعب. ګورئ که متر مکعب دی که کیلومتر مکعب دی که سانتي متر مربع نه مکعب که سانتي متر مکعب دی او که ملي متر مکعب دی دا ټوله د چی اندازه کولو واحدات سو د ولیم د اندازه کولو واحدات سو. یعنی دا بیا دلته بیا یوازې د سطحې څخه بحث نه کوو. دلته مکمل چې په دا فضا کې دا جسم څومره ځای نیولی دی مکمل دا جسم د ټوله ځای په اړه باندې خبرې کوو. یعنی جګوالی یې هم راخلو پنډوالی یې هم راخلو اوږدوالی یې هم راخلو. دا درې سره چې سره ضرب کې موږ ته د جسم مکمل ځای په لاس راکوي چې دا جسم دلته څومره ځای نیولی دی. مکمل ځای موږ ته څه په کوي په لاس یې راکوي. او د ولیم یا د حجم د اندازه کولو واحدات چې دي هغه متر مربع دي. په اس آی سیستم کې متر مربع نه دی متر مکعب دی. په اس آی سیستم کې متر مکعب دی او همدارنګه موږ او تاسو په نورو سیستمونو کې کیلومتر مکعب سانتي متر مکعب او ملي متر مکعب دی. دا څنګه لاسته راغلی دی هغه طریقه مې درته تشریح کړه. نو درې دانې موږ او تاسو اساسي واحدات وویل او د هغه کمیتونه او واحدات مو وویل. همدارنګه درې دانې سرعت مساحت او حجم چې دی دا بیا درې فرعي کمیتونه دي چې د اساسي کمیتونو د ضرب حاصل څخه په لاس راغلي دي. همدارنګه د دې ترڅنګ چې د اساسي کمیتونو د ضرب حاصل څخه لاس راغلي د دوی واحدات هم د اساسي واحداتو د ضرب حاصل څخه موږ سره کم شوي دي په لاس راغلي دي.
دا چې شو دا مکمل د کمیتونو هغه د دوی مکمل ټوله تشریح وه او د دې ترڅنګ هر کمیت په جلا جلا ډول سره تشریح سو. راځو موږ تاسو درېیمه موضوع چې ده هغه په خپله د اندازه کولو طریقې او وسیلې دي. که د اندازه کولو طریقو او وسیلو ته راسو نو هر جسم چې موږ اندازه کوو ګورې واحدات یې موږ وویله کمیتونه موږ وویله اوس د هر جسم چې اندازه کوو نو د دې د اندازې دپاره موږ یو خاصې وسیلې ته هم ضرورت لرو او بیا هغه وسیلې ته بیا چې شي لرو هغه آلې ته بیا یو طریقه هم شته چې په هغه طریقه سره بیا ته اندازه کوې بیا دا کار یعنې طریقه یې هم باید ستا زده وي نه یوازې دا چې ته آله ولرې ستا سره باید ته باید په طریقه هم پوه سې چې په څه رقم طریقه سره زه دغه وسیله یا دغه آله استعمال کړم. نو راځو موږ تاسو د ځینو اساسي کمیتونو هغه واحدات وویلې اوس راځو د هغوی طریقې د هغوی هغه آلې چې په هغه سره دې اندازه کېږي هغه وایو او د هغوی د اندازه کولو طریقه زده کوو. ګورئ لومړی چې دی د اوږدوالي د اندازه کولو وسیلې دي. اوږدوالی موږ تاسو په مختلفو آلو سره یا په مختلفو وسیلو سره اندازه کولی سو. مثلا موږ تاسو په یو خطکش سره اندازه کولی سو په یو پیتهیي متر سره اندازه کولی سو همدارنګه مختلف مترونه جوړ شوي دي په هغه مترونو سره موږ تاسو کولی سو چې اوږدوالی اندازه کړو. که چیرې تاسو فکر کړی پر خطکش باندې همدارنګه پر پیتا باندې پر هر متر باندې دوی خپلې اندازې لیکلي مثلا 1 سانتي متر اندازه 1 انچ اندازه د هغسې د مثال په توګه سره مثلا 1 سانتي متر 1 انچ 1 ملي متر عموما په خطکشانو کې هغه کښته اندازه چې ده هغه 1 هغه ملي متر وي د هغه وروسته بیا سانتي متر وي او د سانتي متر څخه وروسته بیا د پر شا پر خوا باندې مثلا انچونه یې هم ورڅبره کړي او هغه یې موږ سره اندازه کړي خو عموما دوی په هغه کوچنی واحد چې دی هغه ملي متر دی او د سانتي متر لپاره یې د خطکشونه جوړ کړي وي صحیح دی. اوس دغه چې سوله دا یو آله سوه چې د آلې په واسطه سره زه کولی سم چې اوږدوالی څه په وکړم اندازه یې کړم یعنې د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره مختلف چې شي لرو مختلفې آلې لرو چې هغه خپل طریقه لري چې هغه موږ باید واحد ته وګورو چې زه مثلا غټ شیان اندازه کوم که کوچنی شی اندازه کوم که غټ شیان اندازه کوو نو د هغه لپاره مثلا موږ د هغه آلو څخه استفاده کوو چې هغه مثلا د هغوی هغه داسې جوړ شوي چې د غټو شیانو د اندازه کولو لپاره جوړ شوي او که چیرې مثلا موږ کوچني شیان اندازه کوو بیا د هغه آلو څخه استفاده کوو چې هغه د کوچنیو شیانو د اندازه کولو لپاره مثلا جوړ شوي څه رقم استفاده کوو هغه خپل د استعمال طریقې لري. همدارنګه د هغه څه وروسته د وخت اندازه کولو وسیلې دي. وخت عموما موږ تاسو په ساعت سره اندازه کوو خو دغه ساعتان هم مختلف ساعتان شته مختلف ګورې پخوا وختونو کې د دغه طریقې څخه استفاده کېدله چې مثلا دلته به یې ریګ واچوله او بیا به دلته د دغسې یو کوچني سوري له لارې دغه ریګ دا لاندې طرف ته رالوېدله او دغه لاندې طرف کې بیا څه شي وه د دغه په واسطه سره دوی وخت معلوموي دغه په واسطه سره په شپه او په ورځ کې وختونه معلومېدل چې وروسته بیا دغه په ساعت باندې بدل سول او مختلف رقم ساعتونه لرو چې دغه ساعت چې دی دا د وخت اندازه کولو وسیلې دي دا یې آلې دي دا چې واحدات یې چې شي دي ټولو موږ تاسو یو په یو وویله چې د هغو څخه تر ټولو مهمه خبره چې په اس آی سیستم کې واحد ثانیه یا هم څه شي دی سکند دی. د دې ترڅنګ د کتلې د اندازه کولو وسیلو ته که چیرې راشو د کتلې د اندازه کولو لپاره هم مختلفې وسیلې لرو د هغو د جملې څخه تاسو مثلا دغه ترازو لیدلی سئ چې دا عموما ډېر کارېږي زموږ او تاسو په ولایت یا هم په هیواد کې د دغه څخه ډېر استفاده کېږي ډېر د دغه ترازو څخه استفاده کوي چې مثلا په یو کې هغه وزن اچوي او په بل خوا کې هغه مثلا هغه شی چې دی مثلا تلي هغه دلته ایږدي نو دغه چې شي دی دا خپله یو ترازو دی دا یو ډیجیټل ترازو دی دغه ترازوګان یا دغه وسیلې چې دي د دغه په واسطه دی کولی شي چې کتله یا وزن څه وکړي اندازه کړي دغه ټوله چې شي دي دا ټوله د اندازه کولو وسیلې دي چې دا بیا خپل چې شي لري طریقې لري. اوس دوه مهم ټکي چې موږ باید په دې کې فکر وي چې موږ هر وخت یو شی اندازه کوو نو دلته دوې نقطې شته چې دغه دوې نقطې باید موږ عمومي په فکر کې وي. د دې دوو نقطو څخه لومړنۍ نقطه دا ده چې درجه بندي باید سمه وي. درجه بندي باید ستاسو په کتاب کې دغه دوې مهمې نقطې یادونه سوې ده چې په اندازهګیري کې لومړی شی چې موږ باید فکر ورته وکړو هغه دا چې درجه بندي باید صحیح یا څنګه وي یا سمه وي. درجه بندي معنا څه شي؟ معنا تاسو چې په هر شي باندې هغه یو جسم اندازه کوئ تاسو به لومړی ګورئ چې د دې درجه بندي سمه ده سانتي متر ملي متر یا مثلا په ساعت کې ثانیه دقیقه د دغه یا په دغه کې مثلا په ترازو کې د دوی د درجه بندي یا د دوی د کوم طریقه سره چې دوی لیکل شوي دي دا صحیح دي که نه دي پر معیاري سیستم برابر دي که نه دي. لومړی خبره دا چې تاسو باید دې ته فکر وکړئ. دویمه خبره دا چې د هرې وسیلې څخه
د هرې وسیلې څخه ګورئ ما مختلفې وسیلې درته ویلې صحیح دي د هرې وسیلې څخه باید څه شی وسي د هرې وسیلې څخه باید په سمه توګه یا په مناسب ځای کې د هرې وسیلې څخه باید په مناسب ځای کې د هرې وسیلې څخه باید په مناسب ځای کې کار واخلو صحیح دي ګورئ مثلا که زه د مثال په توګه یو جسم راواخلم مثلا د مثال په توګه سره فرض کړئ چې دا مثلا څه شی ده یو ډبره ده ما دا ډبره راواخیستل زه وایم زه غواړم دا ډبره اندازه کړم اوس نو زه د ډبرې وزن اندازه کوم زه غواړم د ډبرې دا وزن اندازه کړم چې دغه ډبره څومره وزن لري زه باید یو مناسبه اله د وزن دپاره انتخاب کړم زه خو نسم کولی چې په ساعت باندې د ډبرې وزن اندازه کړم زه خو نسم کولی چې په متر باندې د ډبرې وزن اندازه کړم ولې هر شی د هر شي اندازهګیري د هر شي اندازه کول خپل ځان ته وسیله لري په هغه مناسبه وسیله باندې باید موږ دا څه وکړو دا اندازه کړو چې هغه مثلا څه شي ده مثلا ډبره زه اندازه کوم باید زه د کتلې د اندازه کولو د وسیلو څخه استفاده وکړم باید د ترازو څخه استفاده وکړم نو دغسې هره وسیله هر اله باید موږ په مناسب ځای کې استعمال کوو او په مناسب ځای کې د هغې څخه څه شی وکړو کار واخلو لومړی خبره دویم دا خبره که چیرې تاسو د خطکش ته فکر کړی وي په د خطکش کې تر ټولو کوچنۍ اندازه چې ده هغه میلي متر دی تر ټولو کوچنۍ اندازه میلي متر دی خو که زه مثلا داسې یو شی اندازه کوم چې د هغه مثلا د هغه اوږدوالی ډېر کم وي لکه د مثلا د A4 ورقې قطر زه اندازه کوم د A4 ورقې قطر چې زه اندازه کوم د دې پنډوالی چې زه اندازه کوم دا ډېره کوچنۍ اندازه ده دا ډېره کوچنۍ اندازه ده نو د دغه د اندازه کولو لپاره بیا موږ او تاسو یو بل ډول اله لرو چې دا ستاسو په کتاب کې د دغه الې یادونه سوې ده چې دغه اله د وارنیر کالیپر په نامه سره یادیږي وارنیر کالیپر بیا هغه اله ده چې دا د میلي متر څخه هم کوچني کوچني اندازې کوچني کوچني اوږدوالی دا څه کوي اندازه کوي یعنی وارنیر کالیپر په نامه سره په الې سره موږ کولی شو چې ډېرې کوچني کوچني هغه اوږدوالی چې هغه د میلي متر څخه هم کم وي د وارنیر کالیپر په نامه سره یې وسیله ده د دې په واسطه یې اندازه کولی شو دویمه خبره دا چې په وخت کې موږ تاسو وایو چې دغه تر ټولو هغه کوچنی واحد چې دی هغه ثانیه ده خو که چیرې موږ تر ثانیې هم کم وخت مثلا اندازه کوو هغه وخت چې هغه تر ثانیې هم کم وي موږ غواړو چې هماغه اندازه کوو هغه د چی په واسطه سره موږ کولی شو چې اندازه کوو د هغې لپاره موږ یو اله لرو چې دا د سټاپ واچ په نامه سره یادیږي د چی په نامه سره یادیږي د سټاپ واچ په نامه سره یادیږي او دغه سټاپ واچ دی دې ته قیدي ساعت هم وایي قیدي ساعت هم ورته وایي صحیح دی نو هغه وخت چې هغه مثلا تر یوه ثانیه هم کم وي موږ کولی شو د سټاپ واچ په اندازه یا د قیدي ساعت په اندازه سره اندازه کړو چې دغه ساعتونه چې دي دا عموما د ځغاستې په مسابقې او په دې شیانو کې د دې څخه ډېره زیاته استفاده کیږي چې د سټاپ واچ په واسطه سره دی کولی شي چې مثلا هغه وخت چې هغه تر ثانیې هم کم وي هغه څه په وکړي اندازه یې کړي د ډېر کوچني وخت د اندازه کولو لپاره موږ د څه څخه استفاده کوو د سټاپ واچ څخه استفاده کوو دا چې شی و دا د اوږدوالي اندازه کولو وسیلې وې د وخت اندازه کولو وسیلې او د کتلې د اندازه کولو وسیلې راځو یو اخري موضوع زموږ او ستاسو د اووم ټولګي د فزیک مضمون د اول فصل یو اخري موضوع ده هغه چې شي دی د اندازه کولو کره‌توب یا چې شي یا دقت د اندازه کولو چې شي دغه موضوع چې د اندازه کولو یا د اندازه‌ګیري کره‌توب او همدارنګه دقت دغه کره‌توب یا دقت چې شي ته ویل کېږي راځم دا درته ښیم ګورئ که چیرې مثلا د اندازه کولو کره‌توب یا دقت داسې درته ښیم د مثال په توګه سره مثلا موږ چې شي لرو مثلا د خطکش دی د خطکش ته تاسو فکر وکړئ د خطکش کې هغه اخري اندازه چې موږ په د خطکش اندازه کولی شو هغه میلي متر دی هغه اخري اندازه چې موږ په د خطکش اندازه کولی شو هغه تر ټولو کوچنۍ اندازه چې موږ په د خطکش اندازه کولی شو هغه میلي متر دی ولې ځکه چې په د خطکش کې بس تر دغه حد اندازهګیري ورکول سوې ده تر دې کښته نه ده ورکول سوې نو موږ داسې ویلی شو چې د خطکش دقت چې دی هغه میلي متر دی ولې دغه که چیرې تاسو ته څوک وایي چې د خطکش دقت د دغه خطکش دقت میلي متر دی دا د معنا چې په دغه خطکش باندې ته تر میلي متر پورې کوچنی شی اندازه کولی سې د هغه څخه مخکې نه سې کولی د هغه څخه کوچنی شی نه سې کولی دا د خطکش دقت دی که څوک وایي چې د خطکش دقت سانتي متر دی معنا دا خطکش د سانتي متر لپاره جوړ شوی دی دا تر سانتي متر پورې کوچنی شی موږ په اندازه کولی شو تر هغه کوچنی شی موږ نسو په اندازه کولی یا د مثال په توګه سره که چیرې تاسو مثلا زرګریانو ته ولاړ سئ یا طلا فروشیانو ته ولاړ سئ هلته به مثلا تاسو پر د ترازوګانو باندې لیدلي وي چې مثلا لیکلي وي
5 کیلوګرامه. دغه 5 کیلوګرامه زیاتره وخت د دغه معنا لري چې د دغه ترازو دقت 15 کیلوګرامه دی. د 15 کیلوګرامه څخه هدف دا دی چې تر 15 کیلوګرامه کم شی چې دی هغه په دې سره نه اندازه کیږي، یعنی د دې دقت 15 کیلوګرامه دی. تر 15 کیلوګرامه کم شی په دې سره نه اندازه کیږي. نو کله چې تاسو ته یو څوک وایي چې دغه شی مثلا د یو آلې دقت دی، د دغه دقت څخه هدف دا دی چې دا د دې هغه اخري اندازه ده، د دې څخه په کم اندازه شی یا د دغه اندازې څخه په کم اندازه شی په دغه آلې باندې نه اندازه کیږي، یا د دې اندازه موږ په دغه آله باندې نسو راایستلی. نو هره آله خپل ځان ته یو دقت اندازه لري چې دغه دقت اندازې څخه هدف دا دی چې تر دغه اندازې کښته شی په دغه آله باندې نه اندازه کیږي، یا دغه اندازهګیري موږ نسو پکولی. لکه مثلا د خطکش اندازې دقت چې دی هغه ملي متر دی. تر 1 ملي متر کوچنی شی موږ په خطکش باندې نسو اندازه کولی، ولې د خطکش دقت ملي متر دی. او همدارنګه مثلا د ځینو د مثال په توګه سره لکه ما چې مثال درکړی د ځینو ترازوګانې د هغوی دقت 15 کیلوګرامه وي، معنی تر 15 کیلوګرامه کم شی که چیرې مثلا پر دوی باندې کښېږدول سي کیدای شي دوی ته هغه اندازه تا ته راونه باسي. دا یو مثال دی. صحیح هغه خو ډېر داسې وزنونه شته چې داسې تلي یا د مثال په توګه سره ترازوګان شته چې هغه ډېر کوچني شیان څه به کوي اندازه کوي. نو په فزیک کې دغه دقت چې دی د اندازه کولو کرتوب یا دقت چې دی دا د دې هدف دغه شی دی چې په لنډ ډول سره ما درته تشریح کړي. نو د دغه درس په خلاصېدلو سره د 9م ټولګي د فزیک لومړنی لوست چې دی، البته لومړنی فصل چې دی هغه پای ته ورسېدی. د لومړني فصل په پای کې تاسو ته پوښتنې درکول سوي دي. تاسو کوښښ وکړئ چې دغه پوښتنې حل کړئ. که چیرې تاسو هر درس ویلی وي، په هر درس کې موجود واست، هر درس مو په جلا جلا سره زده کړی وي، یعنی لومړنۍ ویډیو، دویمه ویډیو او درېیمه ویډیو مو په مکمل ډول سره کتلي، نو تاسو کولی شئ چې ټولو پوښتنو ته په صحیح ډول او په دقیق ډول سره جوابونه ورکړي. دا د 9م ټولګي د فزیک مضمون لومړنی فصل و. په دې هیله چې تاسو کوم موضوعات چې راغلي وو هغه مو په مکمل ډول سره زده کړي وي. نو د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.